درنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مو ومنئ په دې هیله چې تر دې مهاله روغ او جوړ او صحتمند به وای. قدرمنو دوستانو، په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو کې ګرمه موضوع چې ده هغه د ولسمشر غني د لوړې ځنډول دي. امریکا ولسمشر تېره ورځ دا غوښتنه وکړه چې افغان ولسمشر باید دغه لوړه وځنډوي. د څه لپاره باید وځنډول شي؟ په دې باندې باید افغان ولس آګاه شي، افغان ولس باید پوه شي. کلونه کېږي چې د 12 لسیزې تقریبا 12 لسیزې کېږي چې امریکا غواړي په افغانستان کې له مختلفو لارو په افغانستان په کورني سیاست او بهرني سیاست کې دخیل واوسي. بنان د دې په خاطر چې ترڅو په افغانستان کې یو داسې حاکم نظام رامنځته کړي چې دوی ته په اصطلاح سوالګر وي، په اصطلاح د دوی تر اغیزې لاندې وي، د دوی د حکم لاندې وي. نو همدغه لامل ده لکه څنګه چې 15 کلونه ملي وحدت حکومت رامنځته کړی و. د همدې پر بنا د 2001 کال څخه را په دې خوا د پخواني ولسمشر کرزي پسې هم همدغه غوښتنه ترې کوله چې ترڅو داسې یو حکومت رامنځته کړي چې 2 سری حکومت وي. خو هغه مهال ولسمشر کرزي ورسره ونه منله. بیا هغه حل و فصل شو، هغه مسایل بیا تیرو 15 کلونو کې بیا هم همدې ته ورته موضوعات پیښ شول چې ملي وحدت حکومت جنګ راغو، ملي وحدت حکومت رامنځته کړو. په اوسنیو حالاتو کې بیا هم همداسې غواړي چې یو داسې نظام رامنځته شي چې ترڅو د دوی تر اغیزې لاندې وي، د دوی په بهرني او کورني سیاست کې دخیل وي، د دوی په هر هغه مقرراتو، هر هغه کړنو کې دوی دخیل وي، ترڅو د دوی لاسپوڅ یا د دوی لاس لاندې حکومت یا حاکم نظام رامنځته کړي. نو باید چې موږ او تاسې باید کومو لارو څخه استفاده وکړو. موږ او تاسې باید په یو اتفاق، په یو اتحاد سره ټول افغان ولس لکه څنګه چې په انتخاباتو کې په یو اتفاق او اتحاد سره راجیګ شوي یاستئ، په همدې اساس باید په یو اتفاق او یو اتحاد سره راجیګ شو او د خپل نظام څخه ملاتړ وکړو. هغه نظام د ډیموکراسۍ، هغه نظام چې په خپله خوښه مو جوړ کړی ده، په خپله رایه مو جوړ کړی دی، همغه نظام چې ټاکنو کمیسیون خپلواک کمیسیون ټاکلی ده، اعلان کړی ده، هغه نظام څخه ملاتړ وکړو ترڅو وکولی شو په افغانستان کې هغه شته ګډوډۍ، هغه شته ناخوالې چې دغه سولې روان بهیر چې دغه تر کنټرول لاندې راولو او دغه په ښه توګه بین الافغاني خبرې شروع شي او بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. باید جدا ټول افغانان په یو اتفاق او یو اتحاد سره راټول شي ترڅو وکولی شي چې دغه ستونزو ته لاره هواره شي. نور به دغه افغان ولس له دې زوردنو، له دې کړېدنو څخه ډېر ستړی شوی ده. نو تاسو یو موټی شئ، یو اتحاد شئ ترڅو وکولی شو دغه بدبینۍ، دغه بدبختۍ له منځه یوسو. پښتو شو چینل سره یاستئ، تل ورسره واوسئ او زموږ دې ته ورته نورې ویډیوګانو، خبرونو او مطالبو په تړاو د سیمې او نړۍ له احوالو څخه ځان که خبروئ. پښتو شو چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه چې تاسو ویډیو را سره ولیدله.